بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ اوس ورته دلته د یو څه لیکنو کوم فارمول چې ما درته ویل نه، دا یې فارمول مې لیکلي. هر څه پاراګراف شروع کړی قزمان پرنټر شیفټ نه کوز شروع کېږي. پاراګراف شمیره به شیفټ سې به وصل کېږي انټر. صحیح شو؟ اوس دلته راځو فایل ته. نن لرو نیو له لارې مې څه فرق شته. اوپن شي کړو خلاصول. بل لرو سیو دا لیکنه څه کول ثبتول. دلته هم دا لیکنه ثبت کړو په ډیسکټاپ باندې د چا په نامه هغې خپل نوم لري. که نوم ورکړئ چې د یو په نامه یې ثبت کولی شي. اوس دا لیکنه ثبت شوه که نه شو؟ ثبت شوه نه. اوس تاسې څوک وایي د هغه لیکنه د پی ډي اف په ډول ثبت کړو. پی ډي اف بیا دا دغه لري خاصیت لري چې هغې کې څوک تغیر نه سموي. صحیح سیو واسطه به راسي او یې په سیو کې نه کېږي. سیو خو ثبت شو، یو وار ثبت کېږي نه. سیو واسطه به راسي دلته به ډیسکټاپ ورته انتخاب کړو. اوس به دلته کلیک وکړئ. دا دی وره پی ډي اف. موږ ډېر پی ډي اف کاروو خو دا ایکس پي فایل چې دی هم څوک تغیر نه شي کړی. دا جلا ځان پروګرام لري هم لکه پی ډي اف داسې دلته هم پی ډي اف په ډول یې ثبت کړو. ډیسکټاپ ورته انتخاب کړی بس سیو. اوس به راسي دا لیکنه به ثبت شي. ګوره ثبت شو راته خلاص شي. اوس په دې کې چې فوټوشاپ انسټال دا فوټوشاپ راته خلاصېږي. او که تاسو پی ډي اف ریډر ولرئ بیا به هغې خلاصېږي. لیکنه راغله که نه؟ صحیح شو؟ د پی ډي اف په ډول ثبت شو. اوس دا لیکنه دا پی ډي اف کې راغله. زه دلته کلیک وکړم، پراپرټیز ته بیا راسو، چینج ته به راسي، که فوټوشاپ خلاصول دلته به راسي چې ورته انتخاب کړئ. پی ډي اف ریډر نوم لري. دلته هم به دا ایکسپلورر کې راخلاص کړو. اوکې به کې اپلای. اوس به دا خلاص کړم. دا چې دا نشي خلاصولی. صحیح کروم خو پېژنئ. کروم انټرنټ لپاره استفاده کېږي. دا به یا کروم ته وړئ یا پی ډي اف ریډر شته دی تاسو ورشئ درکوم. صحیح دی. دلته به کلیک وکړئ بس پی ډي اف ریډر باندې بیا ورته انتخاب کړئ. دلته بیا پی ډي اف شکل ورته خلاص. اوس نه به دې کې کروم شته نه پی ډي اف ریډر. راځو دا لیکنه هم خلاص کړو. بل سیواز ګوره پی ډي اف کوم ثبت کړل خو کود نه لري. کود راچې پی ډي اف نو سیواز ته به راسي، ډیسکټاپ ته به راسي. دلته به چې انتخاب کړئ پی ډي اف ایکس پي ما درته اوس دا شکل دی. زه به ایکس پي په ډول ثبت کوم. یې پله ده وګورئ چې ایکس پي پروګرام دی که نه وګوره خلاص شول. د ایکس پي دا ایکس پي شکل دی. په دې کې مو څوک تغیر سره شته. وګوره دا به ایکن جلا ایکن دی داسې. راځم دلته بل کلیک کوو. که د پی ډي اف ډول یا د ایکس پي په ډول بیا کود درته راچوم. صحیح پی ډي اف ایکس پي ډول فرق نه کوي. ډیسکټاپ باندې ثبتوم. دلته به راسي چې به انتخاب کړئ پی ډي اف آپشن ته به راسي. په دې کې به ښه دا لږ چې نه لري ښه دلته به راسو چې به انتخاب کړم پی ډي اف. اوس به دلته راسي. دا خو صفحې دي. دا دا ریپلای زده کوم. ایکس پي به هم وګورو چې دا برخه لري که نه لري. ایکس پي ګوره د هغه برخه نه لري. پاسورډ دلته به راسي پی ډي اف ته یې راچولی شئ. دا اپشن ته به راسي. دا انکار د ډاکومنټ پاسورډ دا به انکار کړو. اوکې اول سوال پاسورډ خو ستا په خوښه دی. صحیح شو؟ دومره بېرته دا پاسورډ ورکوي مطمئن اوسئ چې سم یې څه ورکوي پاسورډ سره دا به اوکې کې شوی. دا باید تر شپږ کم نه وي. ته کولی شي دا کم وي. او سیواز ګوره مخکې زموږ سره ستا په دا ریپلیسیز ورته بیا شمېره ورته بدله کړو. نوم انتخاب کړئ 2 سیو. اوس وګورئ دا اوس نه خلاصوي. صحیح دی. زه بیا د فوټوشاپ درته وګورم چې پاکلیک پراپرټیز چینج ته به راسو. دا فوټوشاپ ته به واړو. اوکې به کړو. دا به اوکې کړو. اوس به خلاص کړو.
بل پاسورډ ورکړه غلط پاسورډ ورکړه نیم د پاسورډ غلط سی پاسورډ ورکړه there was an error نو غلطي وه نو به دې کلوز کړو ور چې واړې غلط کې بیا داسې مشکل پیښ پی ډي اف ایډیټر کې دا مشکل نه لري هغه پاسورډ څخه وایي که زیات کېږي دا غواړي پاسورډ ورکړي باید بیا خلاصېږي راځو ورډ ته فایل د هغه څخه وروسته لرو پرنټ اوس نو لیکنه آماده شوله ته اوس غواړې چې کې پرنټینګ صحیح دی نو چې دې کلیک وکړې او اوس به راسي څو کیفیان ځینې باسي موږ لیکنه خو کمه ده لیکنه درته زیاته اوس به فایل ته راسي پرنټ ګور لس پیدا کړم نه زه به سم سپیک ولاړ ولا سم نه مستقل اوس ورته د زما لیکنه راته چاپ څو کاپیان ځینې باسي یوه کاپي بس پرنټر به تا ورته انتخاب کړی نو دا ستا لیکنه به چیرې سي یو وار به چاپ سي په کوم شکل باندې د نوټ په شکل اوس ګور موږ چې نوټ چاپو یو شل څپې یا لس څپې خو چې به کاپي ورکړو یو وار راته چاپو ټول نوټ که ته دوه واره چاپ کړې بیا بل ته راسي دوه به ورکړي همدا دلته به پرنټر انتخاب کړې دا به څه کړې پرنټ صحیح شو که پرنټر اضافه کوئ اډ پرنټر دلته خو نه اضافه کېږي تاسو چې کله پرنټر هر پرنټر ځان ته سی ډي لري هغه به تاسو پرې انسټال کړئ استفاده وکړه څنګه یې کله په کلیک وکړه اډ پرنټر زه به دا څه اضافه اډ پرنټر ووایم دا به انټر کړئ اوس راسه اډ لوکل پرنټر به انتخاب په کوم پارټ کې دغه ښه کریټ نیو به انتخاب کړئ نیکسټ یا دا نیکسټ اور دا ټول د پرنټر ډولونه دي برادر کینون اپسون لیزرجیټ دا ټول ډولونه دي په هر ډول کې ستاسې انتخابوئ مثلا زه راغلم د کینون څخه انتخابوم یا د اپسون څخه اپسون دا خو لیدلي پرنټران نه او پس دغه ډولونه دي په کوم ډول کې ته اضافه کوې دا رښتې ځان ته بس نمبر لري ځان ته شمېره لري نو ته هم په دا ډول کې دا اضافه کوم دا به نیکسټ کوي نیکسټ اوس دا چې کېږي انسټالیشن په طریقه دا رنګ صحیح دی تاسو چې کله انسټالوئ باید سی ډي ولرئ اوس دا راغلی که نه راغلی ګوره صحیح شو بل دلته کلیک کوم زه ورته هم په اول کې لرو پرنټ آل پیج که دا انتخاب وي او زه دوه کاپیانو کنټرول څه بیا درته دوه واره دوه کاپیان او که زه راځم ورته هم څه نه وکړه پرنټ سلیکشن اوس غیر فعال دی نه زه راځم یو ساحه انتخابوم ورته هم دا ساحه غواړم چې یوازې څه کوم پرنټ یې کړم دلته به راسئ ټرین باندې به کلیک وکړئ دلته به سلیکشن وګورئ فعال شو که نه شو جسټ واټ یو سلیکټډ هغه ساحه چې تا انتخاب کړې به کته هغه چې کړي چاپوي بیا د هغه څخه دوې کتنې وباسي بل ځای څخه نه بل لرو پرنټ کرنټ پیج په اوسنۍ پاره صفحه کې زه ولاړ یم هغه صفحه ته چاپ اوس نومه صفحه ده نه زه راغلم اتمې ترې اتمه چاپ کوم هغه سمه صفحه کې چې ولاړ بل لرو کاسټوم پرنټ ګوره خپل په خوښه ته غواړې چې صفحې چې کړې چاپ کړې دا بیا درې ډوله لري نور ته هم د یو څخه ونیسئ بیا د دغه د منفي علامه ورکړئ ترلاسه کړئ یا ته مثلا تر څلورو کړئ د یو څخه تر څلورو داسې کړئ یو ځای لکه مثلا زما اوله پکار ده کاما پنځم پکار ده کاما اتم په یوازې دغه درې صفحې چاپ صحیح دی تاسو صفحې ستاسې پکار په داسې ډول ته وایه یا د یو څخه ونیسئ بیا تر پنځه پورې تر د منفي علامه ورکړئ دا خو مسلسل درته چاپوي هغه خوا ته بیا زما پکار دی یوازې مې لسمه صفحه پکار دی نور مې نه پکار دی یو څه پنځه پورې بیا چاپ یوازې مې لسمه چاپ بس کما ورکړی څو صفحې ته پکار او که یاره شکل پکار هغه صحیح شو بل ورو دا ورق چې موږ چاپو عموما موږ معلومات چاپو په د ورق په مخ باندې چاپو چې ډېر ضرورت شي بله د ورق په لوړ شاو مخې چاپو نوې چاپخانې والا ستاسې کار نو اوس که تاسو یو مخ باندې چاپو پرنټ وان سایډډ دا ورته انتخابوئ او که چیرې غواړئ چې په دواړو مخانو باندې راشي معلومات بیا به مینولي پرنټینګ وسایل وګورئ دا مینولي خپله لاسي وي درته سموي ځینې پرنټران چې دي دا خاصیت لري چې خپله چې ورق ته ما ضرورت چې شاو ورته انتخاب کړه دی خپله ته چاپوي تنظیموي او که ته غواړې چې څنګه وکړې خپله یې چاپ کړې
پرنټر مثلا ته لرې هغه شامخ لیکنه نه چاپوي ته یې شامخ باندې چاپوي نو د هغه لپاره به څه وکړې دلته به دا برخه انتخاب کړې دلته به راشي وګورئ یو شی مو پرېښی د هغه پرنټ دغه دلته input document input تاسې وویل په properties کې نه list of markup the styles and auto text entries the key assessments دی دا ټول دا ویلي او دا نور تاسې وایاست هغه څه چې شول چاپول نو ما به هغه ورته انتخاب properties تاسې پېژنئ په input کې معلومات راځي یوازې هغه چاپل بیا دا انتخاب بیا یوازې هغه چاپل نو اوس زه څنګه کوم دا انتخاب ومه دا معلومات زه غواړم چې په دواړو مخانو باندې چاپ شي ګور ته به راسي اوډ څه کوي پرنټ اوډ پیج دا تاک څه کوي تاک چاپوي تاک پیج یو درې پنځه اووه دغسې به چاپوي او که زه ورته هم جمع څه کوي به یو انتخاب کوي دوه څلور شپږ اته لس دغسې به چاپوي نه تر لسو پورې دا پرنټ مارکاپ د بل دوام دا بیستو کوه پرنټ مارکاپ دغه ته وایي ستاسې وروسته وایاستئ ریویو ته به راسئ دلته به په کمنټ باندې کلیک وکړئ مثلا دلته چا خپل نظر دې ته به یې څه وایي پرنټ مارکاپ وایي کنټرول پي اوس مارکاپ راځي که نه راځي ګوره وایي تا ته پسې کړی که دا نه غواړې یو بل ته کلیک وکړئ دلته دا پرنټ مارکاپ ایسته کړي اوس ته یا نشته نو که تا غوښتل چې خپله چاپ کړې ډبله خپل ته راسې په دا ځای کې پرنټ اوډ پیج مې انتخاب کړې تاک صفحه ورکې به راچه دا صفحه دې راچوي دلته دوې کاکانې غوښتې یوه کاکا مې پله انتخاب کړې چې پرنټر اول چې وایي چې کله انتخاب کړله دې تا ته راځي تا ته راځي دا پرنټر اوله صفحه سیری اول صفحه درته چاپوي سیری تاک صفحه بیا راځي درېیمه بیا پنځمه بیا اوومه دا چې چاپ کړې خو تر لسمه پورې زه تاک صفحه درته چاپ کړې نه بیا به راځي دوه واره بېرته راځي پرنټ A1 پیج مې انتخاب دا خو جګ صفحې چاپ کړې ورکې به اړه یې ورته ډېر مخته معلومات چاپ کړي ورکې به د هغې سره منظم وي چې په واچوي چې کله دې وراچول نو خو اول صفحه چاپ شوې ده بیا پر شا راځي دومره صفحه چاپ بیا درېیمه چاپ شوې ده نه پر شا راځي څلورمه چاپ دا ولې جګ صفحې چاپوي پنځمه چاپ شوې ده پر شا راځي شپږمه چاپ اوومه چاپ شوې ده پر شا اتمه نهمه چاپ شوې ده پر شا څومره لسمه هغه شا مخ راځي که نه شا مخ دا دې بس